السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ به وئ. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درښایم که تاسو له چا سره په واتساپ کې میسیج کوئ او تاسو غواړئ چې هغه میسیج دی په اتوماتیک ډول له هغې کس څخه ډیلیټ شي. نو که غواړئ چې میسیج دی 24 ساعته بعد ډیلیټ شي او یا هم تاسو غواړئ چې 7 ورځې بعد دې ترې ډیلیټ شي او یا هم غواړئ چې میسیج دی 1 میاشت بعد ترې ډیلیټ شي، نو که غواړئ چې دغه سیټینګ په خپل واتساپ کې وکړئ نو راځئ دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. نو ملګرو رابشئ خپل واتساپ ته واتساپ به خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړو بیا به په دې پاس دریو ټکو باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په دریو ټکو باندې کلیک کړو بیا به لاندې راشئ په سیټینګ باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک کړو بیا به راشئ پاس په اکاونټ باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په اکاونټ باندې کلیک کړو بیا به پاس راشئ په پرایویسي باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په پرایویسي باندې کلیک کړو بیا به لاندې راشئ په ډیفالت میسیج ټایمر باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک نو که غواړئ چې میسیج دی 24 ساعته بعد ډیلیټ شي نو په دې اول باندې به کلیک کړئ او که غواړئ چې 1 هفته بعد دې ترې ډیلیټ شي نو په دوهم باندې به کلیک کړئ او که غواړئ چې 3 میاشتې بعد دې ترې ډیلیټ شي نو په دریم باندې به کلیک کړئ او که غواړئ چې میسیج دې هیڅ ډیلیټ نشي نو راشئ په آف باندې به کلیک کړئ. نو د خدای په امان تر بلې ویډیو ښې چارې.